طرف تصویر آخری میریم و نظرتون هم می داشته باشیم. زما د خوښې تصویر بلکې داسې ویلی شم چې هغه څوک چې زه اکثره وخت وایم چې دا سړی داسې ده ته به وایې چې له ایمانه جوړ وي. یعنې د ده دا ژوند او د ده کړنې هیڅ تر اوسه پورې ما داسې څه نه دي چا نه اورېدلي یا څه تر سترګو سوي چې هلته دې ووایي چې خلیفه صاحب داسې ولې وکړل یا داسې وکړل. طبعا انسان ده له خطا سره مخ کېږي او بې خطا انسان نه وي، خو یعنې د ده هغه محبوبیت د خلکو په زړونو کې، خاص کر د امارت اسلامی د مجاهدینو په زړونو کې او خاص کر زما په زړه کې هغه بیخی بیل جای لري. الا بیلک یک عکس بدل شما ما انتخاب کرده بودیم که از ته دل برش گفتیم، اما با دیگه تصویرها ما په نورو تصویرونو کې ما ویلې، ځینې مې ویلې چې علاقه نه یم بلد ورسره، نه یې پېژنم، داسې نه چې له هغوی سره کوم عداوت یا کوم دښمني لرو. ان تر دې پورې